بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروګرام مشرق لیټ کی تاسو ته کلی وایو. ګران کتونکو، نن د زیارت ورځ ده او د هر زیارت په ورځ باندې موږ په پروګرام کې ستاسو کال شاملو، ستاسو میسیجونه شاملو، ستاسو څه مسله وي تاسو هغه زموږ د دې پلیټ فارم په ذریعه باندې حکام بالا ته رسولی شئ. د هغې سره سره زموږ چې کوم ټاپکس وي په هغې باندې هم تاسو موږ سره خبرې اترې کولی شئ. زموږ چې کوم ننني ټاپکس دي نو هغه د مهنګایي حوالې سره دي چې د مهنګایي نه پس د بجلۍ او ګیس لوډ شیډینګ چې کوم دی نو هغه هم سیوا شوی دی. دې سره سره د پټرولیم مصنوعاتو په قیمتونو کې یو ځل بیا د اضافې امکان دی. سبا نه به دغه اضافه چې کوم دی نو هغه کیدای شي دغه د حکومت لخوا دغه اعلامیه به لږ ساعت کې مخې ته راشي. او دې سره سره چې کوم د بورډ امتحانونو په اړه باندې د ډېر وخت نه دغه بحث روان دی. پای کې د وزیر تعلیم لخوا یو بیان مخې ته راغلی. پای کې هغې وایي چې ټول امتحانونه چې کوم دي دا به د یو بورډ لاندې طالب علمانو نه اخیستلی کېږي. دا به په کومه طریقه اخیستلی کېږي او دغې کې به څه مشکلات وي هغه په خپل ځای خو دغه فیصله چې کوم ده هغې ته تاسو په کوم نظر باندې ګورئ. تاسو موږ سره په پروګرام کې شرکت کولی شئ. دې سره سره تاسو موږ ته میسیج هم کولی شئ. زموږ د ټلیفون شمیره چې کوم ده نو هغه د 091 84 544 او 25 84 545. دې سره سره تاسو موږ ته میسیج هم کولی شئ. زموږ د میسیج واتساپ نمبر چې کوم دی نو هغه په سکرین باندې هم تاسو ته ښکاري 0313 88 799 55. تاسو موږ سره پروګرام کې کالز باندې او دغه شانې په میسیج په ذریعه باندې پروګرام کې شرکت کولی شئ. ستاسو په علاقه کې څه مسله وي، د بجلۍ مسله وي، د روډونو مسله وي، دغه شانې د هسپتالونو مسله وي، دې سره سره نور سیاسي صورتحال باندې تاسو موږ سره د خپل علاقې خبرې کول غواړئ چې دغه ستاسو کوم منتخب خلک دي هغه د منتخب کېدو وروستو بیا ستاسو تپوس کوي او که نه کوي. بیا دغه شانې چې را روان بلدیاتي انتخابات دي په هغې پسې بیا عام انتخابات دي. د هغې لپاره د مختلف جماعتونو چې کوم دی نو هغې کمې تیاریانې دي، شمولیتونه په مختلفو علاقو کې دغه وخت په وخت باندې کېږي. د هغې په اړه هم تاسو موږ سره پروګرام کې شرکت کولی شئ. د ټول نه لومړی چې کوم زموږ ایشو ده نو هغه په ګرمۍ کې د ګیس په حوالې سره ده چې دغه د حکومت لخوا فیصله مخې ته راغلې ده چې 15 ګنټې لوډ شیډینګ چې کوم دی نو هغه فیصله شوې ده. صنعتونه به بند وي. خو دې سره سره چې کوم صارفین دي هغې ته به په ورځ کې 3 ځله چې کوم دی نو د 3 ګنټو لپاره 9 ګنټې چې کوم دی دغه ګیس هغې ته دستیاب وي، هغې ته به میلاویږي. دغه شان چې سهار کوم د ناشتې ټیم دی په هغې کې به دغه ګیس سره د پریشر نه هغې چې کوم کورني صارفین دي هغې ته میلاویږي. دې سره سره د غرمې روټۍ او دې سره سره د شپې چې کوم د روټۍ ټیم دی نو په هغې کې به دغه ګیس وایي چې دغه کوم اوقاتي کار دي دغه 3 ټیمونه په دې کې به دغه ګیس په فل پریشر سره وي او دغه شانې نور چې کوم وختونه دي د دې نه علاوه نو هغه کې به ګیس چې کوم دی نو هغه ډاون وي. دغه شانې پر روان چې کوم د یخنیانو موسم دی په هغې کې د ګیس دغه بحران چې کوم دی نو د هغې امکان هم څرګند شوی دی. د هغې لپاره دغه اقدامات کی چې کوم د کورني صارفین دي د ګیس هغې دپاره دغه اقدامات شوي دي چې هغې ته به د پخلي په ټیم کې چې په کوم کې کورونو کې زیاتره دغه 3 ټایمونو کې پخلی کېږي وایي چې دغه کې به هغې ته 3 ګنټې دغه ګیس په فل پریشر سره اویلیبل وي. خو د هغې نه علاوه چې کوم نور 15 ګنټې دي په هغه کې به دغه پریشر چې کوم دی نو هغه ډاون وي. دې سره سره که موږ خبرې وکړو په ګرمۍ کې او بیا په پېښور کې داسې ډېرې علاقې شته چې دغه ځایونو نه موږ ته ریپورټونه راځي چې په هغه ځایونو کې د تېر ډېر ورځونه چې کوم دی نو ګیس دغه پریشر چې کوم دی نو هغه کمی دی او داسې علاقې هم شته دغه ځای هم دغه ریپورټس مخې ته راغلي دي چې په هغه ځای کې کوم پیپونه دي په هغې کې د ګیس پایپونه چې کوم دي په هغې کې اوبه راغلي دي او باقاعده د هغې ویډیوز هم مخې ته راغلي دي. نو خلک دا تپوس کړی دی د حکام بالا نه چې دغه موږ د اوبو بیل جمع کړو که د ګیس بیل جمع کړو دغه ورسره دغه هم مخې ته راغلي دي چې کوم کورني صارفین دي نو د هغې مشکلات سیوا شوي دي. هغې دا خبره کوي چې کوم په ګرمیانو کې به تېر وختونو کې د دغه لوډ شیډینګ چې کوم
د ګیس کمی چې کوم نو هغه به شانتي نه و. دا ځل په ګرمیانو کې هم د ګیس کمی و. د هغې سره سره چې کوم د یخنیانو موسم را روان دی نو په هغې کې به هم دغه فیصله شوې ده چې 15 غنټې به دغه ډاون وي. نو دغه چې کوم د ګیس په حوالې سره کومه مسله ده نو هغه هم مخې ته راغلې ده. تاسو هم کولی شئ چې تاسو موږ ته د دغه چې کوم مسایل دي ستاسو په علاقه کې یا د زموږ چې کوم ټاپکس دي د ګیس په حوالې سره دغه شان د امتحانونو حوالې سره تاسو هم پروګرام کې موږ سره شرکت کولی شئ. موږ سره چې کوم بل ټاپک دی نو هغه د پټرولیم مصنوعاتو په حوالې سره دی چې پای کې هم د اضافې چې کوم دی نو هغه امکان څرګند کړی شوی دی. د 1 اکتوبر نه چې کوم په عالمي مارکیټ کې د پټرول او های سپیډ ډیزل قیمتونه دي نو د 10 ورځو دوران پای کې $12 پی بیرل چې کوم دی نو هغه اضافه شوی و. نو د هغې نه پس دا کې دغه امکان چې کوم دی نو د دې را روان 3 ورځو کې هم وایي چې برقرار دی. نو د هغې نه پس دغه سمري تلې وه چې په دغه 9 روپۍ لیټر په سر باندې د پټرول او 10 روپۍ چې کوم دی نو د هغې د ډیزل په سر باندې د هغې د پی لیټر اضافې چې کوم دی نو هغه سمري لیږله شوې ده. یو کالر طرف ته وځو بیا به خپلې خبرې جاري ساتو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. موږ سره څوک دي چې کوم دی نه؟ جی صفدر خان خبرې کوم چیرمین د شعبه یم. صفدر صاحب څه به ویل غواړئ؟ زه دا ویل غواړم چې زموږ د په 2014 کې یو ټینډر شوی و د اوبو جی واټر سپلایر هغه وخت انجینیر بابر سلیم جی جی هغه سکیم دی چې 30 लाख روپۍ پکې کړي دي او بیا هغه سکیم ختم کړی. انو مهرباني یو چې موږ 30 लाख عمر کو شو ځکه چې په نه سال شولې نو هغه په مکه کې پاتې شو. دا غیر لپاره د نور فن منظم کې صوبایي حکومت متعلقه یې ته اپیل کوو. صحیح ده. صفدر صاحب ستاسو د ثوابۍ نه چې کوم دی نو سپیکر د قومي اسمبلۍ هغه هم د ثوابۍ سره تعلق دی. دغه شان شهرام ترکی صاحب چې د تعلیم وزیر دی د هغې تعلق هم د دغه علاقې سره دی. ستاسو د علاقې نه ایم پی ایګان هم په حکومت کې ناست دي. هغې دې حوالې سره هغې ته ستاسو څه خبره کړله؟ هغې څه وایي؟ اړووري نه ستاسو په سیاست په تحقیق او یونیورسټي په اخبارونو او په درخواستونو تقریبا مشترک شوي یو. صفدر صاحب د ستاسو علاقه کومه علاقه ده په ثوابۍ کې؟ زما علاقه دي د اسد الله ایم پی ای سره دی. ښه جي اسد سر سے ورور کړي. جی 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 زمونږ ډېرې مسلې دي او اتو کالو دغه چې باندې هیڅ څوک عمل نه کوي باغې باندې. نو کدا مهرباني را سره وکړه. صحیح دی جی ټیک دی جی مسله هم وروان دي کړل. ټیک دی جی نور څه ویل غواړئ صفدر صاحب تاسو؟ باقي دا شتامونه دي واړه نشته دي. دې علاقه کې 15 میاشتې وشوې جی او ټول خلکو ته تکلیف دی. 500 شتام میلاوي دي 500 روپۍ شتام په ځای باندې خلک دي 500 شتام اخلي. صحیح دی جی مننه صفدر صاحب د کال کولو ستاسو. صفدر صاحب چې کوم دی نو هغې ثوابۍ کې چې کوم مسایل د هغې په اړه خبره کوله. یو بل کلر طرف ته به هم ځو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ارشاد صاحب څنګه دی؟ بالکل خیریت دی جی. موږ سره څوک دي؟ حیات مشوانه برولنا. جی وروره څه به ویل غواړئ؟ څنګه دی چې خلک ټول نه مخکې چې څومره خلک مونږ اوري نو هغې ته سپیشل سلامونه. وعلیکم السلام ورحمت الله. د هغې نه پس یوه اهمه مسله چې کومه ده زه به خصوصا دا ووایم چې زموږ لوړ ګیر او اپر د هغې نه چې کوم دی متاثره دي. که تاسو نظر وي نو په هر ملک کې په سعودي عرب کې د خلیج ملکونو کې زموږ د ډېر زیات خلک دي. جی جی او کال یو نیم نه هغه فلایټونه بند دي او د دغه خلک چې کوم دلته راغلي د هغو چوله په مړه کېدو باندې ده. نو حکومت ته ریکویسټ مې دا دی چې فلایټونه که کلاو شي نو دا ډېر زیات بهتر وي. بالکل صحیح خبره. دغه خلک د ډېرو ستونزو څخه دلته مخ دي. هغه کمې روپۍ چې هغوی د 15 میاشتې نه ګټي او دلته یې راوړي نو هغه د هغوی نه ختم شوي دي. نو اوس هغوی ته چې کوم دی د فلایټونو ډېر زیات مشکلات دي. نو که زموږ د غږ مخکې فارورډ کېږي ورسي نو د شتمنو خلکو د واکمنو خلکو نه چې کوم دی کوم چې زموږ په څوکو باندې ناست دي نو که هغه دا فلایټونه چې کوم دی د بهر د دغه سعودي عرب چې کوم حکومت دی د هغې سره په دې باندې بحث وکړي او دا فلایټ کلاو شي دا به ډېر بهتر وي. صحیح ده. بالکل حیات مشواني صاحب تاسو ډېر ښکلې خبره وکړه. نور څه ویل غواړئ؟
یو مسله په خپل تحصیل برول په حواله سره وایم جی جی زمونږ تحصیل برول تقریبا 1.5 لاک نه بار آبادی ده جی او دلته نادره نشته جی په زمونږ په لوکل ډیر کې چې کوم زمونږ مین سنټر دی هغه ته نادره ده او هغه ته ډیر زیات راشي چونکه اوس د پارنبې دا مسله ده او حکومت پارنبې غواړي سکولونو کې یا د بېنظیري په دغه مسله کې نو ډیر زیات راشي زمونږ خلک هلته لاړ شو د سهار نه د ماسپښین پورې ناست شي او هغې ته چې کوم دی نمبر نه راځي زه ستاسو په نوټس کې راولم دلته برول کې نادره مخکې صاحبزاده طارق الله صاحب چې کوم دی منظور کړې وه خو چونکې بیا هغه زمونږ ډېر د سیاست کې زیات کار کېږي یو تعصب یو قسم لپاره لګېږي نو هغه نه د دې کې نه شپ شوه اوس زمونږ د برول خلکو ډېره زیاته مسله ده نو که زمونږ هغه که ایم این اے صاحب یا ایم پی اے صاحب اوري د رانادرا واپس دلته برول ته راشي نو د برول خلکو باندې به ډېر لوی احسان وي صحیح ده عنایت الله صاحب سره تاسو سره رابطه نه شوې خو ستاسو د علاقې سره زموږ رابطه شوې ده د صاحبزاده صبغت الله صاحب سره هغوی کله وایي چې د ځګي مسله ده موږ ته بلډینګ نه میلاوي هر څه میلاوي خو چونکې زما چې څومره ذهن دی زما نظر دی د هغوی پکې ذاتي انټرسټ نشته دی جی صحیح دی جی ټیک د ډیره مننه حیات مشوانی صاحب د کال کولو تاسو دوه اهم ایشوز باندې خبر وکړه چې کوم اورسیز پاکستانیان بیا خاص کر سعودي عرب ته چې کوم اورسیز پاکستانیان زمونږ زی هغه وایي چې زیاتره د دیر سره چې کوم دی نو د هغې تعلق دی ډیر خلک دي چې هغه د دغه فلایټونو له وجې نه هغې متاثره دي د دوبۍ په لار باندې یو ای په لار باندې دغه شان د کینیا په لار باندې وه څه وخت مخکې خلک تلل اوس هم روان دي خو دغه چې کوم براه راست فلایټس به دلته نه به تلل سعودي عرب ته نو په هغې باندې لا بندیز دی نو بالکل ستاسو خبره ډېر ویلډ پوینټ دی چې دغه چې کوم زموږ چارواکي دي په حکومتي سطح باندې په دې باندې خبره کول پکار دي چې دغه خلک د دې ملک په معیشت کې د هغې ډېر لوی کردار دی که موږ هر څومره نن سبا د دیر خبره که خاص توګه باندې موږ وکړو نو په دیر کې زیاتره خلک چې کوم دي نو دغه په بهر ملکونو کې دي د هغې که دغه ماشومان دي که هغې اعلی تعلیمونه حاصلوي که هغې ډاکټران دي که هغې نور ښه ژوند تېروي که هغې دغه شان دي ښه کورونه جوړوي د هغې ټول دغه هم دغه په بهر ملکونو کې دغه چې کوم مسافر دي زموږ اورسیز پاکستانیان دي دا د هغې له وجې نه دغه ټول چې کوم دی د هغې سره سره په ماهانه بنیادونو باندې ډېرې پیسې چې کوم دي نو هغې راځي هغې رالیږي دي خپل وطن ته نو په هغه کې زرې مبادله کې د هغې هم په معیشت کې د هغې یو خپل ډېر لوی کردار دی نو دغه په حکومتي سطح باندې به دغه حکومت له پکار ده چې د هغې سره خبرې ترې وکړي او دغه چې کوم د خلکو دغه لویه مسله ده چې دغه فلایټونه بند دي او څوک په یوه طریقه یا په بله طریقه باندې سعودي عرب ته ځي نو چې دغه براه راست فلایټس چې کوم دي نو هغه آن شي ځکه چې دغه اورسیز پاکستانیان دي هغې په هره موقع باندې هغې تکلیف تیر کړی دی کله چې کورونا راغله په سټارټ کې هغې په دغه خپلو دیرو کې هغې پراته وو هغې ته ډېر زیات مشکلات وو هغې به چې کوم هسپتالونه وو هغې کې هم ځای تقریبا ډک شوی و زموږ زیاتره خلک چې کوم دي هغې به تلل هم نه بهرحال چې دغه هسپتالونو ته لاړ شي هغه یو مسافري بل هغې سره نور یرې هم وي خو د هغې باوجود هغه خلک چې کوم دی نو هغې ډېر زیات تکالیف برداشت کړي دي په دې خبره کوو خو یو کالر صاحب ته وځو جی السلام علیکم وعلیکم السلام موږ سره څوک دي چې د کوم ځای نه ساجد عمران د روب نه خبره کوم ارشاد صاحب څنګه خیریت جی ساجد صاحب څه به ویل غواړئ ویل سر دا دي چې زموږ ډېره پسمانده صوبه ده ټولو کې نه جی 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 بلوچستان چې کومه ده جی جی او په دې کې بیا مطلب سیاست هم د سرداري نظام او د نوابي سیستم په دې کې د خلکو د شعور دپاره مطلب څه داسې سیستم نشته او د دې سره سره اوس د حالیه چې کوم زموږ د اف اس سی او د اف ای چې کوم اگزام وشو که نه جی جی او د کرونا نه ماشومان هم متاثره وو سټوډنټ هم متاثره وو د دې سره سره د دغو پرچې هم نه وشولې بیا نمبر داسې نمبر ورکړي دي چې هغو نمبرو باندې په مخ کې دوی کنټینیو سبق نشي ویلی نو زموږ د والیکانو دوه ورځې درې ورځې مخکې احتجاج هم وکړو د خپل بورډ طرف ته چې د دوی د واپس دا پیپر هم چک شي او دوی ته د نمبر صحیح ورکول شي نو په دې حواله باندې که تاسو د میډیا د توسط نه
چې زموږ د اواز تر بلوچستان ایجوکیشن ډپارټمنټ پورې ورسي نو دا زموږ د بچیانو د مستقبل لپاره ډېره ښه صحیح. ساجد صاحب څه وړاندې تقریبا هفته لس ورځې وړاندې چې کوم د دغه امډیکیټ هغه مسله مخې ته راغله په بلوچستان کې هم احتجاجونه وشول، په ټول ملک کې احتجاجونه وشول دغه میډیکل لپاره چې کوم ټیسټ کیږي. په کې طالب علمانو احتجاج وکړو، یو ماشوم په کې شهید شوی هم وه. هغې نه پس چې کوم دی نو بلوچستان وزیر اعلی چې کوم دی نو هغې د دغه امډیکیټ چې کوم مشران دي نو هغې سره رابطه هم شو او ویل چې یاره کوم تحفظات دي نو دا دې ختم کړی شي. په حکومتي سطح باندې دغه لږ ډېر اقدامات که وګورو موږ ته ښکاري، خو دغه بلوچستان کې چې کوم دی څنګه چې په بلوچستان کې دغه مسله ده نو دغه مسله هم په خیبر پښتونخوا کې ده، دغه مسله په پنجاب کې هم ده. په هر ځای کې چې کوم دي نو دغه امډیکیټ ټیسټ خلاف چې کوم دي نو خلک طالب علمان هم راوتلي دي، په عدالتونو کې هم دا کیس روان دی. بالکل دغه تاسو دغه پوینټ په خپل ځای دی. خو بلوچستان کې بالکل بلوچستان کې کوم وکتل نو هلته یو سیاسي دغه هم روان دی چې کوم باب پارټي ده او په حکومت کې ده او د هغې څه خلک هم خفه شوي دي او هغې هم دا کېږي دغه باندې. جی جی ارشاد صاحب دا خو ستا ډېره ښه خبره ده. سیاست باندې د مکمل نظر دی او د میډیا طرف نه چې کوم زموږ وزیر اعلی دی هغه خپل اعتماد د ووټ اخیستلو دپاره کوششونه جاري کړي دي او د ایم پی اے دپاره د خپلو ممبرانو دپاره د پیسو هر څه کلاو کړي دي او د غریب عوام دپاره هېڅ هم نشته. سراج زموږ حالات وګوره، بلوچستان کې ګیس نشته، بلوچستان کې لوډ شیډینګ تر انتها پورې رسېدلی، 11-12 घंटे 13 घंटे लोड शेडिंग د روب ډسټریکټ چې کوم ده نه په دې کې 12-13 घंटे دا ټیم موجوده لوډ شیډینګ دی او د دې سره د ګیس او تصور 24 اضلاع اوسم دا چې شته په 32 اضلاعو کې چې د کې ګیس نه دی موجوده او ګیس کوم غوړي د سوی د بلوچستان صوبه ده او د بلوچستان نه د پاکستان د کونه پورې ګیس ورسېدو او زموږ ګیس نشته. دا ډېر د فکر خبره ده، دا ډېر د سوچ خبره ده چې په دې باندې څوک غور وکړي. په دې باندې زموږ د اکشن کمیټې نه ځوانان د نوجوانان اکشن کمیټې دا یو خبره وزارت ته کوم لانګ مارچ موږ وکړو کوټې ته پیدل 1350 کیلومتر او د دې ځینه موږ لاړو اسلام آباد ته هم پیدل لانګ مارچ وکړو. په خدای په باوجود دا لانګ مارچونه موږ یو په 2012 کې کړو یو په 2013 کې کړو. د هغې باوجود په دې باندې یو عمل نه راغلی. نواز شریف چې کله وزیر اعظم بولو مونږ ته راغلی و دلته روب ته او مونږ سره یې وعده کړې وه چې زه به تاسو ته ګیس در کوم. بېنظیره چې وه هغې دا وعده کړې وه چې زه به تاسو ته ګیس در کوم. مشرف چې کله صدر ولو مارشلا والا ټیم کې هغه راغلی او هغه د ګیس خبره کړې وله چې زه به تاسو ته ګیس در کوم. خو خالي وعدې دي صرف هغه سیاسي دغه دي د هغه باوجود روب ته تر اوسه پورې ګیس نه دی میلاو شوی. صحیح دی جی. ډېره مننه ساجد عمران صاحب د کال کولو. تاسو د بلوچستان مختلف چې کوم مسایلو په هغې باندې تفصیلي خبرې وکړې. یو بل کالر طرف ته بځو. جی السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جی موږ سره څوک دي د کوم ځای نه؟ علي عمران خبرې کوم. څنګه تاسو ښه جی؟ علي عمران صاحب تاسو ښه خیریت دی کوم ځای نه او څه به ویل غواړئ؟ پېښور نه خبرې کوم. جی جی. تاسو پروګرام چې دی ډېر ښه ټاپک باندې دی، دا په مهنګایي باندې دی، دا د ګیس په مهنګایي باندې دی، دا د پټرولو. ارشاد صاحب نه پوهېږو چې څه وکړو. کمې تنخواګانې چې مونږ اخلو په هغه تنخواګانو کې خو مونږ خپله روټۍ هم نشو پوره کولی. زه تاسو ته یقیني خبره کوم او لکه د زړه خبره ته کوم چې لکه زما 100,000 روپۍ تنخوا ده، په 100,000 روپو کې تاسو ما ته وښایي چې زه د بجلی بل داخل کړم، زه د سوی ګیس بل داخل کړم، د موټر سایکل کې تیل واچوم، دفتر ته لاړ شم، که مونږ د رونو خویندو فیس ورکو، که مونږ مړی ژوندی وکړو، که مونږ پرې اوړه راوړو. تنخواګانې هم په اکه ځای کې ولاړې دي، کمی چې په 2000 کې وي یا په 99 کې وي یا په 2004 کې وي یا په 5 کې وي. تنخواګانې اخ کځې کې ولاړې دي. سپیشلی د پرایویټ چې څومره د نوکر پیشه خلک دي د دی مهنګایي دومره ډیره ده. دا خلک تاسو ما ته ووایئ چې یو بچی په کور کې نهر ناستې د هغه روټۍ نشته، آیا د هغه پلار به جرایمو ته نه روځي؟ هغه به جرایم نه کوي، هغه به شوکه نه کوي، صحیح، هغه به بچی له روټۍ نه پیدا کوي. دا ملک په کم اړخ باندې روان دی ارشاد صاحب مونږ نه پوهېږو.
زمونږ وزیران مونږ ته وایي چې تاسو روټۍ کم وخورئ په خپله ته په روټۍ کې چې کله کښېنې نو دومره ډیشونه درنه پاتې شي چې تاسو یې په ډیرانو باندې لړا کړئ او زمونږ د خېټو نه تاسو روټۍ کټ کړې ده زما د بچي د خولې نه تا روټۍ اغوستې ده دا ملک کم خوا روان دی مونږ نه پوهېږو صحیح ده اوس یو بل بم دوباره راغورځېږي لګیا دی چې پټرول به په 9 روپۍ په مونږ باندې نور هم ګرانېږي دا ګراني به نوره مزید څومره مخکې ځي مننه ارشاد صاحب ډېره مننه علي عمران صاحب د کال کولو تاسو ډېر په مختصر دا کې خبره وکړه دغه مهنګایي چې ده د هغې نه هر څوک چې کوم دي نو هغه متاثره دي بیا هغه څوک چې کوم پرایویټ جاب کوي د هغې تنخواګانې تاسو خبره الریډي وکړه یو بل کلر طرف ته وځو جی السلام علیکم وعلیکم السلام موږ سره څوک دي چې د کوم ځای نه یې مومن زاده خبرې کوم منګوري ګورګرام جی څه به ویل غواړئ زه خو دا یم ارشاد صاحب چې دا ټول ستاسو د همکارانو ستاسو او بیا مین خبره زموږ دا ده ګورګرام چې دی دا د منګوري سیټي سره راځي که نه جی جی بیا ته فلحال موجوده ګیس نشته د شګۍ پورې راغلی دی زموږ د دې چې کوم ناظم دی یا ایم پی ای دی فضل حکیم هغې ته تر سره څه توجه نشته دی پی ټي حکومت ته که نه روډونه نشته ګیس ښه ګیس نشته صحیح جی جی صحیح ګیس نه که موږ ګورګرام ډېر غټ کلی دی تقریبا 2-3 هزار کورونه وایي که نه صحیح ده تاسو وزیر اعلی صاحب هم دغه ستاسو سواد دی نو یا دغه چې کوم نور وزیر اعلی صاحب زموږ د سواد نه مټې دی خو دې طرف ته د چا پام نشته چې کوم ډیډک چیرمن دی فضل حکیم صاحب هغې سره تاسو چېرته په دې اړه سره رابطه نه کړې هغې خو هم ډېر اکټیو دي په خپل لا کې ګرځي فضل حکیم ته ویلي دي او ټولو ته ویلي دي خو مزید دې ته څوک دغه نه کوي هغه امیر مقام څه پیپونه غورځولي دي مرغوزار روډ باندې هغه د کوکړۍ پورې ځخه شوي دي خو لکه دې طرف ته سره چې پام نشته دی صحیح ټیک شو مومن زاده صاحب ډېره مننه د کال کولو حیات مشواني صاحب چې کوم د بردیر نه کال کړی و د فلایټونو خبره خو هغې وکړه بیا هغې د نادره خبره کوله چې دغه 1.5 لاک آبادي ده دغه چې کوم د دې علاقه نه برول عنایت الله صاحب هم دغه علاقې نه د دغه ایم پی ای دی وایي چې دلته نادره دفتر نشته په کار چې دغه دفتر جوړ شي فارم بی چې نن سبا کوم په سکولونو کې ماشومان ته ویکسینیشن کېږي د هغې لپاره فارم بی لازمي ګرځولی شوی دی نو د هغې لپاره ډېر زیات رش وي چې څومره سینټرې دي نو دوی غوښتنه کوي چې دغه علاقه کې دي د دې لپاره دغه نادره سینټر هم جوړ کړی شي بالکل دغه په کار ده چې په هر ځایونو کې دغه چې کوم نادره سینټرز دي چې هغه جوړ کړی شي او خلکو ته په ډور سټیپ باندې دغه سهولتونه چې کوم دي هغه ورکړی شي ساجد عمران صاحب چې دوی کوم د بلوچستان نه کال کړی یو شمېر مسایل هغې ذکر وکړو دوی وایي چې کوم سوی دغه ځای نه ګیس پیدا کېږي او ټول ملک ته ځي خو په بلوچستان کې ګیس نشته نو دغه شانې موږ به د خپلې صوبې خبره هم کوو دلته زموږ په صوبه کې هم ګیس پیدا کېږي کرک سایډ ته دغه شانې بجلي هم پیدا کېږي خو هغه بیا که موږ وګورو نو دغه بجلي هم کمه میلاویږي ګیس هم کم میلاویږي او دغه خوشخبري چې مخکې موږ تاسو ته واوروله د ګینټي لوډ شیډینګ چې کوم دی هغې فیصله هم شوې ده ګرانو کتونکو تاسو هم پروګرام کې موږ ته کال کولی شئ خو پروګرام کې ځو دمې طرف ته واپس راځو موږ سره اوسئ د مینه پس یو ځل بیا پروګرام کې تاسو ته هرکلی وایو زیارت ورځ ده او د هر زیارت په ورځ باندې پروګرام کې موږ ستاسو کالز او ستاسو میسیجز شاملو تاسو موږ ته کال کولی شئ ستاسو څه مسله وي په هغې موږ سره خبره کولی شئ او دې سره سره چې کوم زموږ ټاپکس دي نو په هغې باندې هم تاسو موږ سره خبره کولی شئ علي عمران صاحب پېښور نه کال کړی او هغې چې کوم د مهنګایۍ په حوالې سره خبره وکړه چې کوم روزګار پیشه خلک دي سرکاري نوکریانې د هغې نه دي چې کوم پرایویټ جابس کوي د هغې تنخواګانې چې کوم دي نو هغه دومره وي چې بیا کله میاشت ختمه شي نو هغې بیا حیراني چې هغې د ګیس بیل ورکړي د بجلۍ بیل ورکړي که چېرته هغې د ماشومانو فیسونه جمع کړي هغې که ماشومان بیمار وي هغې ډاکټر له بوځي د کور کرایي ورکړي هغې اوړه کور ته ویسي وریجې ویسي کم د ضرورت نور څیزونه دي نو هغه کور ته ویسي نو هغې وایي چې دغه ډېر زیات دغه ژوند چې کوم دی د هغې د مشکلاتو سره مخ شوی دی او یو اهم خبرې ته هغې هم دا اشاره وکړه چې د دې سره چې کوم
خلک چې کم دي نو هغه په غلا کولو او دغه شانې په نور دغه سرګرمیانو کې هم ملوث کېدل شروع شوي دي ځکه چې دغه کم تنخواه هغې ته میلاویږي کم کار کوي یا دغه شان چې کم دیاړي مار دي روزانه په بنیاد باندې هغې دیاړي کوي هغې ته که دیاړي میلاو شي خو ښه که نه هغې ته اکثر دیاړي میلاو هم نه شي نو بیا وایي چې دغه خلک چې کم دی نو په دغه غلا کولو او دغه شانې په دغه منفي سرګرمو کې چې کم دی نو هغه ملوث کېږي نو دې لپاره بار چې کم دی نو خلک هم دغه په مظاهرو کې که موږ د سیاسي جماعتونو خبره وکړو عوامي نیشنل پارټۍ پرون په ټوله صوبه کې احتجاجي مظاهرې وي پاکستان پیپلز پارټۍ چې کم دی نو هغې هم مظاهرې شروع دي په پېښور ډیویژن کې هم هغې د 18 تاریخ نه به هغې دغه شان مظاهرو دا کوي دې سره جیوای هم د هغې نه وړاندې احتجاجي مظاهرې کړې وي د هغې نه وړاندې ANP هم مظاهرې کړې وي د هغې نه وړاندې جماعت اسلامي هم احتجاجي مظاهرې کړې وي په ټول صوبه کې دغه شانې مختلف جماعتونه اپوزیشن جماعتونه چې کم دي نو هغې وخت په وخت باندې دغه احتجاجونه کوي حکومت له پکار چې په دغه طرف ته د هغې چې کم ګراني ده په دې لږ ونتې کنټرول وکړي یو کالر طرف ته به ځو السلام علیکم وعلیکم سلام رور جانه موږ سره څوک دي د کوم ځای نه زه چارسدې نه خبرې کوم صاحب بادر خان څنګه خیریت دی جی خیر دی جی څه به ویل غواړئ یاره زه خو به درته دا ووایم جي چې د بطور صاحب د وخت نه راوالې نو د نن تاریخه پورې ما په پاکستان کې داسې حکومت نه دی لکه چې چلېږي جی جی او پخوا به چې جي داسې ورکو کې اختر راغلو نو موږ به وایو چې سبا به پراخه کړو هغه غریب په دې حکومت کې نه نو مخکې شي ته بیا کېناسته صحیح الو جی جی بادر خان صاحب تاسو آواز راځي وایي تاسو ویم هغه غریبانان خدک صاحبه مخکې شي ته کېناسته چې یو اختر او بل اختر به چېرته په تنزول پراټې خوري دې حکومت دې غریبانانو د پاکستان عوامو سره چې کوم زیاتې راغشتې دي او کوم ظلم یې راغشتې نو دا ما د پاکستان په تاریخ کې نه دي لیدلي صحیح ده دا غریبانان سړي 800 روپۍ روزه دي زر ایره چې د یو سړي 40 روپۍ بیا شي صاحبه نو په هغې نه کېږي ګزاره پې نه کېږي صحیح چې لږ ټیم دې لږ سیوا وي صحیح دومره زیاتې وي ما په تاریخ کې او د پارلیمین او دونه د اسمبلیانو ما بېعزتي نه ده لیدلې لکه څونه چې په دې حکومت کې وشوه نو دا په دې حکومت کې را صاحب او څوک به څه بحث وکړي ټیک ده بادر خان صاحب مننه تاسو هم د ګرانۍ نه متاثره یې چې په تېرو وختونو کې دومره ګراني نه راغلي څومره چې په دې موجوده حکومت کې رااله موجوده حکومت هغې کم چارواکي دي نو هغې هم دا خبره کوي چې تیرو حکومتونو د اوسه پورې هغې هم دا خبره کوي چې تیرو حکومتونو قرضې اخیستې وي د هغې چې کمې پالیسۍ وي د هغې د وجې نه تر اوسه پورې دغه موږ متاثره کیږو او هغې دا خبره کوي چې 3 کاله کې دغه ملک چې کم دی نو هغې ته څومره دغه رسېدلی نو دا په 3 کاله کې موږ نشو ټیک کولی خو بل طرف ته دغه حکومت به پخپله دغه دعوې کولې عمران خان صاحب به دعوې کولې چې که موږ ته حکومت میلاو شي نو موږ به په 100 ورځو کې تبدیلي راولو خلکو له به نوکریانې ورکوو خلکو ته به د ضرورت څیزونه ارزانو خلکو له به کورونه ورکوو خو هغه وعدې چې کوم دي نو هغه شانې هغې بلکې هغې نه الټه لاړل له خلکو نه روزګارونه واخیستلی شو او خلک چې کوم دي د مهنګایۍ له وجې نه ډېر زیات متاثره دي یو بل کالر دی هغې طرف ته به هم ځو السلام علیکم سلام څنګه د روجانه بالکل خیریت دی چې موږ سره څوک دی او د کوم ځای نه میاګل باچا خبرې کوم د سوات امنکوټ نه میاګل صاحب څه به ویل غواړئ زه خو به دا ووایم جي د برګر دا خبرې مې مو اورېدې او لاول خو زه د مشرق ټلویزیون بې حد شکریه ادا کوم مهرباني زموږ د راغت کې مینوالو ته رسوي زموږ د اواز حکومت ته رسوي دا ډېره زیاته شکریه ادا کوم مهرباني او له دې نه علاوه به دا ووایم جي که تاسو د یوټیلیټي سټور حالات وګورئ که نه نو زه به دا ووایم چې کوم حکومت ته دا پکار چې یوټیلیټي سټور له خو دا وروله ډېر ورکړي که نه په یوټیلیټي سټور کوم نه نشته موږ به راټول هم خورو خو ته کوم ریلې برخوي که نه دومره خبره دا ده چې زما حکومت ته دا خواست د پخپله چوګرپېټۍ ورکړ هم یم خو حکومت ته مې دا پر زور ریکویسټ دی چې کم از کم بجلي ګیس او وړه چیني دا مه ګرانوئ په دې باندې غریب سړی متاثره کېږي ګاډو له زور ورکوي د کنډکشن له زور ورکوي کم از کم کارخانو له زور ورکوي نو غریب سړي له ولې زور ورکوئ نو زما خو دغه پیغام دی حکومت ته مې دا خواست دی چې د غریب سړي څیزونه چې کنده کنده استعمال کړي شي ګراني مه ورکوئ
ټیک دی چې ډېره مننه د کال کولو تاسو د سوات نه کال کړی تاسو هم دغه مهنګایي په اړه خبره وکړه چې کوم ګیس دی بجلی ده چای دی چینی دي اوړه دي کوم د ضرورت څیزونه دي نو دغه د نه ګرانېږي بالکل دا د هر چا ضرورت دی او اوړه که موږ وګورو نو هغه خو د هر چا په هر کور کې خامخا یو ضرورت دی او دغه چې کوم وخت په وخت باندې به دغه په قیمتونو کې اضافه کېږي د هغې له وجې نه عام خلک چې کوم دي نو هغه ډېر زیات متاثره کېږي بل طرف ته که دغه د وړو په قیمتونو کې اضافه وشي نو دلته چې کوم تنورونه دي په هغې کې هم په قیمتونو کې اضافه وشي د روټۍ په قیمت کې د 10 روپو روټۍ بیا په 100 روپۍ خرڅېږي دغه شان د 100 هغه بیا په 10 خرڅېږي نو دغه چې کوم دغه په دا کې اضافه کېږي نو د هغې ټول زور چې کوم دی نو هغه عامو خلکو ته دي یو بل کالر طرف ته به ځو السلام علیکم وعلیکم السلام سر جی ښه جوړ یو بالکل خیریت دی جی څوک دی موږ سره د کوم ځای نه زه عثمان خبرې کوم ډسټرکټ خبرګځای نه جی عثمان صاحب څه به ویل غواړئ اوس زه سر جی دا ویل غواړم که نه چې دا دومره بېروزګاري شوه او دومره مهنګایي شوه موږ به اخر څه کوو کوم ځای ته لاړ شو موږ ته خو څه طریقې پته باندې نه پوهېږو او بل سر جی دا مو ریکویسټ دی که د الله افسرانو ته دا خبر ورسولو چې موږ دپاره یو بادشاه سیده دی چې دا وټونه موټونه د نه کېږي چې ملک شخصیت راشي یو بادشاه کینی ورباندې که ویژني مو که څه کوي راباندې نو بس غدې وکړي صحیح ده ټیک ده جی عثمان صاحب تاسو هم د بېروزګارۍ او مهنګایۍ له وجې نه پریشان یې ډېر مننه د کال کولو عثمان صاحب وایي چې حکومت نه ګیلمن دی او وایي چې داسې یو دغه پکار دی یو سیسټم پکار دی چې دغه په قیمتونو کې چې کوم کمی دی هغه راشي هر سړی چې کوم دی نو هغه نن که هغه هره یوه مسله ده که هغې نه موږ هر یو تپوس وکړو خو دویمه خبره به د هغه دا وي چې دغه مهنګایي ده او د مهنګایي له وجې د هغې خلکو ژوند چې کوم دی نو هغه ګران شوی دی که د حکومتي وزراو خبرې موږ اورو څنګه چې یو کالر هم مخکې خبره وکړه چې دغه وزیران دي هغې وایي چې تاسو روټۍ کمه کوئ نو بجای د دې چې هغې په خپله دغه وکړي چې یاره د خپلې ناکامۍ اعتراف وکړي چې موږ نشو کنټرول کولی نو په خلکو باندې وخت په وخت باندې هغې دا کوي کله وایي چې روټۍ کمه کوي کله څه وایي یو بل کالر طرف ته به ځو السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه یې جي بالکل خیریت دی جی موږ سره څوک دی او د کوم ځای نه جی سر د دې خبره کومه د پېښور نه جي سبزالي صاحب څه به ویل غواړئ بس دا ویل غواړو چې ګراني ډېره ده او بېروزګاري ډېره او بل پکې دا چې کوم دی که نه خیرماران روز په روز ډېرېږي او کمېږي نه چې صحیح هر سړی مجبوره دی که سودا لري او موږ سودا لوځو نو لس کسه غریبانان ولاړ دي هغه سوالګري دي نو څوک یې راټولې هم دي شي او خلک ځان لارې نو هغې له د کوم ځای نه ورکړي صحیح ده سبزالي صاحب تاسو د خپل ټي وي نه لږ سایډ ته شئ تاسو بیا خبره کوئ که نور څه ویل غواړئ کال ډراپ شو د هغې دې خبره کوي چې کوم سوالګري دي او په تعداد کې وخت په وخت اضافه کېږي نو یو خو هغه که موږ په دا کې وګورو د جوماتونو سره ولاړي په بازارونو کې ولاړي هغه چې کوم پېښور به ورته موږ وایو د خلاف خو وخت په وخت باندې کاروایي هم کېږي خو په دې کې داسې ډېر خلک شته چې هغه ښکاره چاته نه وایي چې ماله ته 10 روپۍ راکړه 15 روپۍ راکړه هغې په مختلفو ځایونو کې هغې ولاړ وي د هغې پهچان چې کوم دی نو هغه هم ډېر زیات ګران وي چې هغې په کومه طریقه خلک پېژني خو موږ پخپله لیدلي دي په مشاهده کې راغلي دي چې دغه خلک او هغې ډېر په مشکله باندې یو کس له ورشي ورته ووایي چې یار زه سوالګری نه یم پېښور نه یم خو په کور کې مې ماشومان دي هغې په کور کې مې د ماشومانو رزق نشته نو ما سره 15 روپۍ مدد مه کوه که ما سره کې نو 100 یا 1.5 200 روپۍ ما راکړه چې زه هغه ماشومان له د وخت رزق ویسم دغه خلک چې کوم دي نو دغه په دې معاشره کې دي هر چا له پکار دي چې کوم صاحب استطاعت خلک دي چې دا خپل ګاونډیان کم سے کم په هغې دغه وپېژني چې یاره دغه زما ګاونډي دی د هغې څو ورځونه هغې دیاړي کړې ده نه ده کړې هغه په کور کې ماشوم بیمار دی هغه دوایي وله کړې ده که نه ده کړې نو د حکومت سره سره که ګیلې موږ کوو د حکومت نه چې حکومت مهنګایي راولي مهنګایي راغلې ده دوایانو په قیمتونو کې هم اضافه شوې ده هر څه هغه په خپل ځای خو چې کوم موږ خپل ګاونډیان پېژنو څوک هم نو پکار چې موږ د خپلو هغه خلکو مدد وکړو چې موږ ته پته وي بجای د دې چې موږ په لار کې کم کسان ناست وي د هغې هم که څوک مدد کولی شي بهرحال هغه د هغې خپله خوښه خو د هغې په ځای باندې چې هغه خپل ګاونډي چې چاته پته وي چې یار دغه سړی چې کوم دی دغه پېښور ګداګر نه دی او هغه ضرورتمند دی نو پکار چې دغه خپل ضرورتمند ورور
مدد وکړی شي د هغې کور ته د رزق د هغې لپاره چې کوم د وړو د وریجو دغه بندوبست وکړی شي. فلاحي ادارې دي هغې هم بلا ګرځي، هغې دغه خپل دغه هم کوي، خو د هغې سره سره چې کوم صاحب استطاعت خلک دي نو هغې له هم پکار ده چې په دې کې خپله کردار ادا کړي. یو بل کالر طرف ته به ځو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. موږ سره څوک دي چې کوم دی نه؟ ارشد محبوب خبرې کوم د کورمې ایجنسۍ نه. څه به ویل غواړئ رور جانه؟ بس ښه جي څنګه یو مهنګایي به ډېره زیاته ده. ارشد صاحب تاسو د کورمې نه خبرې کوئ؟ جی سر. تاسو د کورمې ایجنسي ویله دا خو ضله نه ده اوس؟ اوس ضله شوې ده جي، بس موږ په هغې اساس یو کورمې ایجنسي. ښه جی څه کورمه کې څه صورتحال دی؟ سیاسي څه صورتحال دی؟ څه حالې ځلې کېږي که نه کېږي؟ نه سر جي هېڅ نشته بلکل سټوپ دي. ښه جی چې کوم مهنګایي ده د هغې نه متاثره یې؟ ډېر زیات سر جي ډېره مهنګایي ده، هېڅ نه کېږي، جوب نشته سر جي. څه کوئ تاسو؟ کار څه کوئ؟ زه سر جي سټوډنټ یم. سټوډنټ یې یو؟ جی سر. پېښور یونیورسټۍ کې سبق وایي؟ نه سر جي دلته کالج کې یم، ګورنمنټ کالج کې یم. ښه 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 څه سبجیکټ هم څه دي؟ مخکې هم څه ارادې دي؟ کمپیوټر ساینس سر جي. صحیح. نو دغلته چې کوم سبق خبره تاسو وکړه نو تعلیم چې کوم دی سټوډنټس مخکې خو په تېرو وختونو کې دغه بدامني صورتحال او نور چې کوم دغه هغه وخت کې دغلته کالجونه یونیورسټیانې چې کوم وي یونیورسټیانې خو اوس هم بهرل نشته او کالجونه چې کوم بند وو اوس دوباره بحال شو تعلیمي سرګرمۍ بحال شوې؟ بحال دي خو ټیچر نشته سر جي. صحیح. پروفیسران نشته. نور څه ویل غواړئ؟ بس سر جي نو څه وکړې. صحیح ده، ډېره مننه. ارشد تاسو د ضلع کورم نه کال کړی او دغه د مهنګایي صورتحال دی په هر ځای کې دی، هغه که په کورمه کې دی، که په اورکزۍ کې دی، که په خیبر کې دی، که په مومن کې دی، که په دیر کې دی، سوات، چترال، هر ځای ته چې موږ خبره کوو همدغه د ټولو خلکو دغه یوه مسله ده او هغه چې کوم دی نو هغه د مهنګایي ده. د مهنګایي نه چې کوم دی نو ټول خلک چې کوم دی نو هغه متاثره دي. بهادر خان صاحب وایي چې د بټو صاحب په وخت کې چې کوم و د هغه نه موږ ګورو د اوسه پورې داسې حالات کله هم نه راغلي چې هغه د خلکو د چې کوم د اخیستلو قوت دی نو هغه و، خو دې وخت کې چې کوم دی نو هغه د خلکو د قوت خرید چې کوم دی نو هغه تقریبا چې کوم دی نو هغه ختم شوی دی. امډیکیټ حوالې سره چې کوم په کالجونو کې ټیسټ شوی دی په هغې حوالې سره زموږ یو ورور هم خبره وکړه د بلوچستان نه هغې دا کړی کال کړی چې یاره په ډېر دغه مخې ته راغلي وو د هغې نه پس هلته طالب علمانو هلته مې احتجاجونه کړي وو، پېښور کې مې احتجاجونه کړي، په ټول ملک کې احتجاجونه شوي دي او د هغې چې کوم دغه ټیسټ اخیستلی شوی دی نو د طالب علمانو لخوا د هغې د والدینو لخوا دغه یوه مطالبه مخې ته راغلې ده چې دغه ټیسټ چې کوم په پخوانی طریقه کار و په هغه طریقه کار تحت دې دوباره واخیستلی شي. پروګرام کې تاسو هم موږ ته کال کولی شئ خو زه به وړې دمې طرف ته واپس راځو موږ سره اوسئ. د مې نه پس یو ځل بیا پروګرام کې تاسو ته هرکلی وایو. تاسو هم موږ ته پروګرام کې کال کولی شئ، موږ سره پروګرام کې شرکت کولی شئ. زموږ چې کوم ټاپکس دي د مهنګایۍ نه وروسته چې کوم د بجلۍ د ګیس لوډ شیډینګ دی، د سره سره پېټرولیم مصنوعاتو په قیمتونو کې د اضافې امکان دی، د سره سره د بورډ امتحانات چې کوم دي نو هغه د یو بورډ باخلي دغه فیصله هم شوې ده او شاهرام خان ترکی چې د تعلیم وزیر دی هغې وایي چې دغه د کابینې نه به منظوري اخیستلی کېږي، د هغې لپاره څومره هوم ورک شوی دی او دغه به څومره کامیاب شي دغه خو به د راتلونکي وخت کې پته لګي. خو تاسو هم که په دې باندې موږ سره خبره کول غواړئ نو تاسو موږ ته کال کولی شئ. زموږ نمبر چې کوم دی دا په سکرین باندې موجود دی، تاسو موږ ته کال کولی شئ او موږ ته میسیج هم کولی شئ او پروګرام کې موږ سره شمولیت کولی شئ. موږ د ټیسټ حوالې سره خبره کوله. دغه ټیسټ چې کوم و نو په هغه کې بار بار په پروګرامونو کې موږ د هغې ذکر کړی دی چې هغه معامله چې کوم وه نو هغه عدالت ته هم لاړه، په عدالت کې هم په هغې باندې په مختلفو عدالتونو کې دغه کیس چې کوم دی نو هغه زیر سماعت دی، په هغې باندې هم خبرې اترې کېږي. خو د والدینو لخوا چې کوم په تېرو وختونو کې به
کم ټیسټ کېدو د ایټا د سوري لاندې به کېدو په یوه ورځ باندې به ټولې صوبې چې کوم وي هرې صوبې به خپل ټیسټ کوو. پېښور کې هم دغه شانې د ایټا لاندې به کېدو، پېښور کې به سینټر و، دغه شانې چې کوم نور ډیویژنل سطح باندې په سوات کې، ابټاباد کې، دغه شانې کوهاټ کې په مختلفو سینټرو کې 8 سینټرو کې به دغه ټیسټ کېدو. پای کې په یوه ورځ باندې دغه ټیسټ کېدو، طالب علمانو پای کې شمولیت کوو. دغه چې کوم میډیکل کالجونه وو نو د هغې ته به بیا د هغې په بیس باندې طالب علمان تلل. خو تیر کال چې کوم پاکستان میډیکل کمیشن جوړ شو د هغې نه پس دغه ټیسټ هغې اخیستل شروع کړل پاکستان میډیکل کمیشن لاندې. او دا ځل چې کوم ټیسټ وشو نو پای کې هغه ټیسټ انلاین و او تقریبا یوه میاشت پورې دغه ټیسټ چې کوم نو هغه جاري و. پای کې د شپېته نه سیوا ټیسټونه واخیستلی شو چې پای کې سهار ماښام به جدا جدا ټیسټونه کېدل. پای کې یو شمېر شکایتونه چې کوم دي طالب علمان لخوا نو هغه هم مخې ته رالل. په تېرو پروګرامونو کې هم په هغې باندې بار بار موږ د هغې ذکر کړی دی چې پای کې د طالب علمان لخوا مختلف شکایتونه مخې ته رالل چې پای کې د کیز غلطیانې وي، پای کې چې کوم د دې لپاره ټیسټ ورکړل شوی و د پریکټس دپاره پای کې هم غلطیانې وي. د هغې نه علاوه چې کوم ایم سی کیوز هغې ته ورکړل شوي وو د هغې کوم جوابونه نو زیاتره پکې داسې هم راغلي وو چې د هغې ټول جوابونه یو شانتي وو، یا پکې 2 یو شانتي وو، یا پکې 3 آپشن یو شانتي وو. نو دغه مختلف شکایتونه چې کوم نو هغه طالب علمان لخوا مخې ته راغلي وو. موږ مخکې هم ذکر وکړو چې د بلوچستان حکومت لخوا د پی ایم سی سره په دې حوالې سره رابطه هم شوې وه، خو د هغې څه نتیجه چې کوم ده نو فی الحال مخې ته راونه وتله. او تېر ورځ چې کوم د موږ پروګرام شو پای کې چې کوم موږ سره د بورډ پخوانی چیرمین و نو هغې دا خبره هم وکړله چې طالب علمانو ته 20 اضافي نمبرې چې کوم دي نو هغه هم ورکړی شوي دي بعضو طالب علمانو ته. اوس دغه د طالب علمان موږ د هغې نه دا کول غواړي چې آیا دغه ټول طالب علمانو ته میلاو شوي دي او که نه، خو هغې وایي چې طالب علمانو ته دغه 20 نمبرې چې کوم دي ایکسټرا میلاو شوي دي. دا کیس چې کوم دی نو هغه په های کورټ کې هم دی. نو دغه چې کوم وخت په وخت باندې کوم تجربات کې کله یو شان ټیسټ والي کله بل شاني، نو د هغې دپاره چې کوم والدین دي طالب علمان دي نو هغې غوښتنه کوي چې دغه ټیسټ کینسل کړی شي او د چې کوم د 13 ترمیم نه پس ټول صوبو ته خپل دغه وله شوي دي. نو تعلیم هم صوبایي معامله ده، نو دغه د چې کوم دغه ټیسټ دی نو هغې د صوبې په خپله واخلي او دغه چې کوم زوړ طریقه کار و اگر چې پای کې خامیانې موجود وي خو هغه خامیانې چې کوم دی نو هغه لرې کېدی شي او دغه یو ټیسټ چې کوم دی نو هغه چې په ټولو صوبه کې په یو ورځ باندې واخیستلی شي نو په هغې کې به طالب علمانو سره دغه وشي. ځکه چې په دې ټیسټ کې طالب علمان دا هم شکایت کوي چې هغې بعض طالب علمانو ته یو شانې سوالونه راغلي دي، بعض ته بل شان راغلي دي، بعض ته آسان راغلي دي، بعض ته ګران راغلي. بعضې پکې داسې هم دي چې د هغې ټیسټ په نن شوی دی، نو بعضې پکې داسې هم دي چې د هغې ټیسټ یوه میاشت پس شوی دی. نو دغه چې کوم نن ټیسټ شوی دی نو هغه طالب علمان وایي چې هغې ته هم د تیارۍ لپاره کم ټیم میلاو شوی و بنسبت د هغه طالب علمانو چې د هغې ټیسټ یوه میاشت پس شوی دی. نو دغه مختلف مسایل چې کوم نو هغه مخې ته راغلي دي. د هغې سره سره بیا د هغې نه پس حکومت یو بله فیصله چې کوم مشران ترقی صاحب دی هغې وایي چې موږ به دغه امتحانات چې کوم دي نو هغه د یو بورډ لاندې چې کوم دی نو هغه به اخلو. د هغې حوالې سره هم په 2018 کې هم دغسې یو تجویز مخې ته راغلی خو د بورډ چې کوم پخواني چیرمینان دي نو هغې تر مخه دغه فیصله چې کوم وه نو په هغه وخت کې هغې حکومت ته ویلي چې دغه قابل عمل نه ده دغه منصوبه، ځکه چې د بورډ سره دومره وسایل نشته د یو بورډ سره چې هغه ټول دغه یو بورډ چې کوم دی دغه امتحانات واخلي. نو دغه چې کوم په هغه وخت کې هم دا ویلی شوي چې تاسو دغه تجربات چې کوم دي دغه مه کوئ، خو شهرام ترقی صاحب یو ځل بیا ویلي دي چې دغه کوم امتحاني طریقې کار دی دا به مونږ بدلو. د هغې سره سره هغې یو بله خبره هم کړې ده چې کوم په دې تیر شوي امتحانونو کې څه طالب علمانو چې هغې 1100 نمبرې اخیستې وي، څه طالب علمانو چې هغې 4 کم یا 6 کم یا 10 کم 1100 نمبرې اخیستې وي. نو د هغې لپاره بیا په سټارټ کې چې کومه کمیټي جوړه شوه په هغه وخت کې دا هم وویلی شو چې دغه کمیټي به ګوري، دغه طالب علمان به ګوري چې دغه طالب علمانو دا نمبرې څنګه اخیستې دي، دغه طالب علمانو زوړ ریکارډ به دوی ګوري چې دغه د هغې ریکارډ څنګه و. خو پرون چې کوم بیا بل د میډیا سره خبرې کولې نو هغې وی چې کوم دغه ماشومان 1100 نمبرې اخیستې دي دا کمیټي موږ د هغې لپاره نه ده جوړه کړې بلکې د امتحاني طریقې کار باندې د نظرثاني لپاره دا کمیټي جوړه کړې شوې ده چې په دې کې به چې کوم ماشومانو څومره نمبرې هم اخیستې دي نو هغه موږ دغه چې کوم نمبرې ماشومانو اخیستې دي نو په هغې باندې
به هماغه نمبرې به یې کمی زیاتې او پای کې نه کېږي. یو کالر طرف ته وځو. السلام علیکم. سلام ارشاد صاحب. جی موږ سره څوک دی کوم دی نه؟ ما خبره کوم د مردان فرهودي نه جی. څه به ویل غواړئ عماد صاحب؟ من خو مسلې ډېرې دي او مهنګایي خو دغه به یو طرف ته کو زمونږ دلته کې د ټرکونو مور موږ د عاطف خان سینیر وزیر نه د پی ټي آی جی جی بالکل دا هغه دلته کې ټرکونو مور سره دلته انتظارګاه هغه جوړه کړله. انتظارګاه په ځای دلته موږ د پل په کار او هره ورځ د ریسکیو ټیم نه تحقیق کولی چې د هغې نه د ورځې 3 او 4 اکسیډنټ وشي. د عاطف خان موت کا کوه جوړه کړله. انتظارګاه په دغه ځای نه په کار کو خیال کې مرادي حیدر خان دغه لګي افتتاحي بورډ لګولې او سیټ تا د هغې په ذریعه باندې د انتظارګاه جوړه کړه. دلته کې پل موږ ته غټ پکار دی. بل د دې دلته کې رشته دار دی د اریګیشن ځمکه د هغه دوی په زور دا بېرته قبضه کړله. دلته دا 2 روډه پکار دي چې دا برابر شي. دا موږ 1 کیلومتر فاصله کې یو موږ د هغه چېرته کې نالې څه کې چېرته کې تپوس هم نه دی کړی. عماد صاحب تاسو کوم ځای یادوئ په مردان کې؟ فرهودي 3 یونین کونسل د عاطف خان دی بالکل په ګاونډ کې زمونږ او د هغې صرف 200 میټر فاصله ده. صحیح ده. او د هغې سره بالکل خو دومره ناجغړه ایم این ایم پی ای د خدای پاک خیال هم نه وکړي. ایم این ایم چې کوم دی حیدر خان دی، ایم پی ای صاحب چې کوم دی د عاطف خان دی او بیخي داسې ټیک دی. ډېره مننه عماد خان تاسو د کال کولو. تاسو هم د خپلې حلقې حوالې سره د چې کوم مسایلو په هغې ذکر وکړل. کتونکو همدغه زموږ د نن ورځې پروګرام موږ کوشش وکړو چې ستاسو کم مسایل دي هغه هم ستاسو په خوله باندې موږ حکام بالا ته ورسو. دغه ګراني چې کوم ده نو د هغې زیاتره که موږ وکتل ټول خلک همدغه د ګرانۍ نه تنګ دي او د حکومت نه همدغه یوه غوښتنه کوي چې دغه د ضرورت څیزونو په قیمتونو کې کمی راولي. همدې سره پروګرام ټیم سر ته رسېږي. یاد غواړو الله پامان.